عبدالحمید حماسي حفظه الله لږ مختصر پیغام پرېښی د جلسې حاضرینو ته. اگر که وجود نه لري انشاءالله تاسو ته به د لنډ وخت دپاره یو 10 دقیقې هغه هم یو څو خبرې کړي دي د دې دپاره چې د جلسې ته کوم خلک راغلي دي د هغو د زړه اطمینان اوسي او تاسو ته به هغه خبرې انشاءالله واورو. د جناب شیخ حماسي حفظه الله ورعاه. الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآية. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ټولو علماو، قومي مشرانو، سپینږیرو، څومره کسان چې د مونږ سترګندي ته راغلي، الله پاک په عمرونو کې برکت واچوه. الله مو حافظ و ناصر سلام و نصرت وکړه، الله مو ورکړه راوله. او خصوصا د مونږ د ساکو غیورو متدین ولسه چې دومره سختو نازکو حالاتو کې چې دغه غربي پالو د دوی ملګرو څومره بوج راوسته په مسلمانانو په دیني مدارسو باندې، د دوی نه یو جهان مننه و چې د مونږ دغه لوی دیني مرکز لا هم په خپل کلي کې ورته جای ورکړی ده او په خپل غېږ کې ورته جای ورکړی. نو الله پاک دې د ټول افغانستان ملت داسې قهرمانان وګرځوي لکه د مونږ د ساکو خلک. الله پاک دې د دوی د اولادونو، د خپلوانو، د زنانو او د ماشومانو د ټولو حفاظت وکړي. مسلمانانو ورونو چې هر څوک د مونږ جلسې ته راغلي، نو خیر ده دا دنیا د کله کله دغسې حالات راځي او مسلمانانو باندې مشکلات، مسلمانان د مشکلاتو سره واقع کېږي. او هغه علما او هغه مسلمانان ورونه چې هغوی کله داعیین د حق سي، نو په داعیې د حق کې دوی بعضو مشکلاتو سره مخ کېږي. دا هېڅ پروا نه کوي. الله پاک باندې مکلکه عقیده او امید شته ده. او کوم آیات مبارکه چې ما دې تاسو په حضور کې تلاوت کړو، بیا الحمدلله موږ مشران لرو، امام صاحب حفظه الله او د موږ د کورنۍ نور مشران، او دا یوه لویه علمي کورنۍ ده. الحمدلله د موږ په نه شتون باندې داسې الحمدلله نه کېږي چې بس دا ټول علم به ختمېږي. او الحمدلله په دې لویه علمي کورنۍ کې ډېر زیات علما شته چې تر ورځ د قیامته پورې به دغه سلسله انشاءالله روانه ساتي. او الحمدلله که څومره مونږ باندې سختۍ راسي، د مونږ خوله څوک نسي بندولی، د مونږ د حق ویلنه نه څوک نسي ستړي کولی. اوس هم الحمدلله دغه د ډېر وخت ووته چې زه خپله مدرسه کې نه وم یا خپله ساحه کې نه وم، والحمدلله ما نه درس بند سوی ده او نه مې د حق د داعیې نه خوله بنده سوې ده او نه یې د چا پلار بندولی شي. او دا کوم آیات مبارکه مې چې د تاسې په حضور کې تلاوت کړ، د دغه آیات ترجمه درته کوم، یوه بله خبر درته کومه. الله پاک قرآن کې وایي: وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعده کړې ده الله پاک له هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی د تاسې نه، وعملوا الصالحات. الله ترتیبونه استعمالوي: لیستخلفنهم فی الارض، خامخا به دوی زه په مځکه باندې خلیفګان مقرروم، کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم. الله وی زه به قدرت ورکوم دوی ته، هغه
واکمن کوم به د دوی دین هغه دین چې الله دوی ته مختار کړی وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله پاک وایي خامخا به زه دوی ته بدلوم دا په امن باندې نن مسلمانان ورونو افغانان تر دومره بدحاله سره عالم سپین ږیری ښځه مسلمان په امن باندې نه ده د دغه ظالم او غربي پال او مزدور نظام د لاسه الله پاک وایي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم امنا يعبدونني دوی د ما عبادت کوي لا يشركون بي شيئا خو دا شرط ده پکې چې دوی به د ما عبادت کوي او د ما سره به شرک نه نیسي ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون انشاءالله د دغسې یو نظام په امید باندې یو الله پاک به افغانانو ته داسې یوه خوشحالي راولي چې هغه خوف به الله پاک په امن باندې بدلوي هغه څوک پردي سپېمنځونکي به د دې وطن نه انشاءالله الله پاک پوره کوي داسې یو عدل او داسې یو اسلامي نظام ته په تمه یو مسلمانانو ورونو علامه امام جلال سیوطي رحمه الله لیکي په تاریخ الخلفاء کې کله چې د صفین جنګ تیر سو د علي رضی الله عنه یوه توره وله زغره وله هغه ورکه سوله جنګ چې د صفین ختم سو علي رضی الله عنه کوفې ته راغی هلته په کوفه کې وایي بیا دا زغره د یو یهودي سره پیدا سوله چا پیدا کړې د یهودي لاس ته ورغلې وله علي رضی الله عنه ورته ویلي دي دا زغره خو د ما زغره ده نه مې خرڅه کړې نه مې چا ته هیبه کړې ده له ما نه ورکه ده راکړه یهودي ورته ویلي دا دما زغره ده دما په لاس کې ده خو دعوه سوله دلته علي رضی الله عنه امیر المؤمنین ده دواړه روان شول شریح القاضي چې په هغه وخت کې د مسلمانانو قاضي و ده ته ورغلل دغسې عدل غواړو چې څوک د علم دښمنان ونه اوسېږي چې د اسلام په وطن کې څوک د مدرسو دښمنان ونه اوسېږي چې د اسلام په وطن کې څوک د علم و د قرآن دښمنان ونه اوسېږي هغه ښځې فاحشې دمانې ښځې راوستل کېږي هغه په دې ملت کې چې د ټول ملت د کلتوري او د دیني له هغه سره مخالف دي هغې ته احترام او عزت ورکول کېږي عالم شهید کېږي وژل کېږي زندانونه پرې باندې ډکول کېږي د دې ټولو به حساب ترسره کېږي وایې ورئ نو شریح القاضي رحمه الله ته دواړه راغلل نو علي رضی الله عنه امیر المؤمنین د خو په اسلام کې داسې ده چې امیر المؤمنین به قاضي ته ناست وي قاضي شریح القاضي ته یې ویلي وي دا دما زغره وله د یهودي سره د یهودي ورته ویلي وي دا چې د کومه کړې وي دما زغره د دما په ید کې ده نو علي رضی الله عنه هغه ته وویلې دا شریح القاضي علي رضی الله عنه ته وویلې چې دا د تا زغره ده نو دلیل راکړه شاهد راوړه ځکه ته مدعي علي صاحب او دی زلیت ده دی مدعا علیه ده شاهدان راوله نو علي رضی الله عنه ورته ویلې یو قنبر د ما شاهد ده او بل حسن رضی الله عنه ده د ما شاهدان دي دواړه خو په دې شاهدي وي چې دا د ما زغره ده علي رضی الله عنه ورته ویلې شریح القاضي رضی الله عنه علي رضی الله عنه ته ویلې چې شهادت د زوی د پلار لپاره نه ده جایز علي رضی الله عنه ورته ویلې دا څه وایې یو سړی جنتي سړی د هغه شهادت نه ده جایز وی علي رضی الله عنه شریح ته ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حدیث ویلی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه نو د جنتي سړي شاهدي څنګه نه قبلوي هغه ورته ویلې شرع قانون ده هغې ته که امیر المؤمنین راځي او که بل راځي موږ دا شاهدي تا نه منو د زوی شاهدي نو یهودي ودرېده ویې ویلې چې امیر المؤمنین د مسلمانانو ما خپل قاضي ته بیایي قاضي فیصله هم د خپل امیر دپاره نه کوي نو دا دین حق دین ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان الدرع درع زغره دې تا زغره د داسې یو اسلامي نظام د داسې یو عدل د ښځې او د نر د مسلمان او د کافر د تجار او د بل د ټول امن یعنې دغه نظام د مسلمانان دومره په تنګ راغلي دي دومره په تنګ راغلي موټروانان تاسې وینئ تجاران تاسې وینئ د
د غلو د لاسه خو موږ و تاسو په دې کابل کې وینو چې د غلو د لاسه کم حالات ده. الله پاکه دغه ظالم مظلوم غلام نظام نه الله پاکه افغانان خلاص کړي. الله پاکه د دوی په مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. موږ ته یو افغان مسلمان عادل حکومت راولي چې دغه فاسد و ظالم نظام د ټول افغانان خلاص وګرځوي. بیا هم چې جلسې ته څومره مسلمانان ورونه راغلي الله مو په خیر راوله هر کله راسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.